پاکستان څنګه وږی شوی دی او د لوږې له لاسه څنګه په افغانستان حمله کوي. دا چې عبدالغفور لیوال د پاکستان په اړه تازه څه ویلي دي، ویډیو خامخا تر اخره وګورئ او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. په ایران کې د افغانستان د پرځول شوي جمهوریت نظام سفیر عبدالغفور لیوال په اسلام آباد کې د افغانستان د بشري ناورین د مقابلې په پلمه جوړې شوې غونډې ته په غبرګون کې ویلي دي چې پاکستان له دې غونډې د خپلې وږې خېټې د مړولو لپاره ګټه اخلي. ښاغلي لیوال په دې اړه پر خپلې فیسبوک پاڼې باندې لیکلي دي چې تور ګاونډی وږی شوی دی، بیخي زیات وږی دی. نوموړی وړاندې لیکي چې پاکستان به خپل جیبونه ډک کړي، ځان به موړ کړي، موږ ته به هم د سپي په هغه کاسه کې یو څه پاتې شوني راواچوي چې وار له مخه یې په زهرو لړلي. دغه افغان څېړونکی او سیاستوال دغه راز زیاتوي چې 40 کاله مخکې د چنډې مفهوم په افغانستان کې چا نه پیژنده. دغه ننګینوی له همدغه ګاونډه راغی. د افغانستان د بشري ناورین په پلمه د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان دا یوه ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې ترسره شوه. په دې غونډه کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې د طالبانو اداره د سقوط له ګواښ سره مخامخه ده او نړیوال یې باید د ژغورلو لپاره لاس په کار شي. د افغانستان د بې واکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح څو ورځې مخکې د طالبانو د ادارې د سقوط خبرداری ورکړی او ویلي و چې پاکستان باید خپل دغه لاسپوڅي د پراخو مرستو په استولو سره وژغوري. طالبانو بیا نننۍ غونډې ته خوشبیني څرګنده کړې ده او د ښو پایلو هیله یې ښودلې ده. درنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. زموږ پخوانیو ویډیوګانو پورې یو چکر ووهئ او همدارنګه راتلونکو ویډیوګانو لپاره مو چینل سبسکرایب کړئ. ویډیو هم لایک کړئ. تر بیا ښه وخت. خدای پاک.